تاسو تباوی مې د امریکې نه پاکستان ته یو کس راغلی د کمپیوټر ماهر و داسې وه به کمپیوټر جوړو چې تعلق یې د عربۍ ژبې سره مسلمان ورته وی زه صحیح ده چې جوړ کړو کمپیوټر یې جوړ کړو مسلمان خبر نو چې دې مال په قرآن داغ لګي دې پورې درته وایم چې الحمدلله بې داغه کتاب دی بې شکه کتاب بې داغه کتاب دی په جنت کې به صرف د قرآن تلاوت د بل کتاب به نه وي قرآن ووایه چې هلته یوری چې پوهېږئ پې که نه چې بیا مزه درکوي که نه نو دقه یو قرآن به وي د بل کتاب تلاوت به وي نه نبی علیہ السلام به د نور په منبر ناسي الله اکبر د نور منبر به وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د سوره یاسین تلاوت عجیب جنت او جنتیان به یو بیا بخپل رب العالمین چې کله قرآن د الله د ذات نه راوتلی دی خپله به رب العالمین د سوره رحمان تلاوت شو او جنتیان به اوري نو دغه کمپیوټر والا چې کمپیوټر تیار کړه د مطلب دا چې زه په قرآن باندې یو داغ ولګو نو ټول د عربۍ فقرې به کمپیوټر ته خو خېجولې اب غلط ته غلط وي او صحیح ته به صحیح وي نو قرآن کریم ورته وخېجو ټول دې مسلمان ته وی راځه چې د کمپیوټر نه تپوس وکړو چې په قرآن کې غلطۍ شته وکړه مسلمان پوه چې دې خو ماله په قرآن داغ لګی نه ما ته څه پته وه چې دې به کمپیوټر د دې دپاره جوړی په هر صورت مسلمان ډېر پټنشن کې شو علما ورته وي هغې ورته یې پرېږده وه داسې یو و په کعبه یې حمله کوله وې کعبه ورانومه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الله دې بوس کسکر جوړ کړي کسکر الله په کورې حمله کړي پرېږده دې په قرآن حمله کړي اوبه ویني چې کمپیوټر ته ټول قرآن وخېجو نو بټن یې ووو د قرآن د کمپیوٹر پر سکرین رالل قرآن کریم میں کل غلطیوں کی تعداد پا قرآن کریم کی د ټولو غلطو تعداد شل دی لستی سل دی دوسو دی اوس دا کمپیوٹر خود جوړ کړی دی اوس دې بل بٹن وای د بل بٹن مطلب د دا دی هغه برابر کړی دی چې ته اوس 20 ولیکا یا 30 ولیکا یا 40 ولیکا یا 2 ولیکا خو په قرآن به یو داغ ولګي چې دومره غلطۍ دي قرآن داسې بې داغه کتاب دی د چې بټن وو نو د ده مطلب دا دی چې کمپیوټر ته وایي غلطي وښیه خبر نه دی چې ستا مالک کمپیوټر ته وایي غلطي ونه ښیي ته د کمپیوټر مالک یې خو ستا یو مالک دی هغه چې ویلي دي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ته د خپل مالک نه خبرې ته د خپل مالک نه خبرې ټیک دا چې ته وایې زه به ده ته نقصان ورسو خو د نقصان ورکوونکي نه حفاظت کوونکی ذات ډېر قادر ته ما ته نقصان را رسو الله به زما حفاظت کوي نو ځان ته بیا ګوره نو دې کمپیوټر له بټن ورکوي چې غلطۍ وښیه او رب العالمین ورته وایي غلطي ونه ښیې زه ستا د مالک ما قرآن زما کتاب دے دا زما خبری دی نو د چې کمپیوټر او بٹن د خو پکې ډیټا ورچولې و دی به اوس غلطۍ ښیي تاریخ لیکلی دی وایي چې د کمپیوټر بٹن یې او نو د کمپیوټر داسې د ټوت ارڼ وکړو چې ارڼ یې وکړو او داسې ورله سکرین ته مونږ وکتل نو په سکرین باندې 000 کمپیوټر وښو چې قرآن د غلطۍ نه داسې پاک دی څنګه چې د کمپیوټر په سکرین باندې 3 پیرې 00 راغی مخامخ 000 کمپیوټر په سکرین وښو 3 صفرونه په کمپیوټر وښودل چې قرآن داسې د غلطۍ نه پاک دی څنګه چې د کمپیوټر د سکرین پاک دی قرآن د الله کتاب دی ستاسو بچو قرآن زده که او د قرآن چې یو حرف بنده ووایي څو نیکۍ میلاویږي لس دا د ټولو نه کمه درجه ده ګورئ ښه سیوا 7500 دی کمه درجه یې څو دي لس او په قرآن کریم کې ټول حروف څو دي ټول حروف په قرآن کې څو دي ټول حروف کلمې نه وامه آیاتونه نه وامه حروف چې په کم حرف لس نیکۍ دي نو په یو حرف لس نیکۍ دي
او په قران کریم کې ټول حروف 23 لاک 30 لکه نو چې 30 لکه حروف شي او په یو حرف لس نیکۍ شي ځان له پسې راواله